دا غریبانان کله یو ګاډي ته ولاړ، کله بل ګاډي ته ولاړ، او دومره په خواږه زبان سره، دومره خواږه الفاظ سره پیسې به غواړي، 10 روپۍ راکړه، 20 روپۍ راکړه. دا د پنجابیانو په علاقو کې، د پښتنو علاقو ته چې راشي، یا الله توبه، یا رب توبه، پښتانه ورسره غلط کارونه کوي. استغفر الله. پنجابیانو په علاقو کې اجړاګان خیر غواړي، د پښتنو په علاقو کې پښتانه اجړاګان خپل وادونو ته راولي او اجړه نه ځان ورسره زیات اجړه کوي او اجړه سره ګډېږي، او بیا په داسې تماشو کې پښتانه اجړاګان رانیسي، زنا ورسره کوي، غلط کار ورسره کوي، سیکس ورسره کوي. دا بیا ځان ته پښتون وایي او دا بیا ځان ته د رب بنده وایي چې زه خدای پاک بنده یم او مسلمان یم. دا چې څومره آفت په مونږ را روان دی، دا همدا وجه دی چې ځان کې خطاوانې نه ګورو او دا نه وایو چې دا خدای پاک دا پوره علاقه چې وسوځوله زما په سر یې وسوځوله، ما داسې پلیت عمل کړی چې خدای پاک دا ټوله ځمکه را سره وسوځوله. داسې خو نه دی که نه؟ داسې خو نه دی چې ستاسو بعضې داسې ګناهونه دي چې تاسو به فکر کوئ چې دا ګناه چې زه کوم د دې به صرف زه به پې سوځم. بعضې ټایم کې الله پاک ستاسو په داسې ګناه باندې مکمل ځمکې ته سوځول ورکوي، مکمل قبیله تباه او برباده کړي. ورسېدلی په دې خبرې سره رب ته وګورئ، دا خلک چې چرته ګورئ عزت یې کوئ، احترام یې کوئ، پیسې ورته ورکوئ د الله دپاره، ګډوئ مه، دولونه بجې ورته مه وهئ، خدای مو شرموي، بې عزته کېږئ، خدای پاک مو مفلسه کوي، الله پاک مو بېروزګاره کوي، شرموي مو الله پاک. و خلکو انسانان نه دي، انسانان نه دي. یو اجړه سره تقریبا د 7 که 8 میاشتې کېږي یو اجړه سره زه مدد کوم. لاهور کې و پښتون و، دا د کرک علاقې نه دی، پاکستان کې یوه علاقه دی کرک، د دغې علاقې نه دی. قسم په خدای الله پاک ډېر ښکلی ښایست ورکړی دی اجړه ته، دومره ښکلی، دومره کیوټ، دومره ښایسته مخ. ما ته وایي زه د پښتنو په علاقو کې که واوسېږم وایي ما نه پرېږدي خلک. قسم په خدای داسې یو انسان چې زړه یې مکمل احساساتو نه ډک او ډېر زیات ایموشنل دی، په معمولي خبرو باندې د اوښکو باران شي پې. تاسو به اجړاګان ډېر کم لیدلی وي چې ژاړي. قسم په خدای دې ماشوم سره زه په کانټراکټ یم 8 میاشتو نه چې خبرې ورسره کوم راته ژاړي، دا په لاهور کې اوسېږي. ما ورته یم په خپل کور کې ولې نه اوسېږي؟ ما ته وایي په خپل کور کې چې اوسېږم وایي مور پلار وروڼه خویندې وهي مې، کنځلې راته کوي، لوښې مینځم هم وهي مې، کور کې جارو وهم هم وهي مې، که د نارینهو جامې وغوندم هم را باندې قهر و غوسې، او که د زنانهو جامې وغوندم هم را باندې قهر او غوسې. او دا خو څه کوې چې د همسایه او خپلوان راشي، ما ورته نه پرېږدي چې هغوی سره زه ګپ شپ ولګوم. وایي دوستي مې وایي کمرې ته ولېږه، وایي ځه دننه کمرې ته لاړ شي. وایي زړه مې درد کوي. دا شروع خبرې چې کله ما سره کانټاکټ کېدلو، هغې نه بعد وایي چې را چا واده به شو، را چا پروګرام به شو، ټول فیملي به تلله، زه به یې نه بوتلم ځان سره. وایي زه انسان نه یم. زړه مې داسې غټ پې ودرېدلو د انسان باندې. ما دلته اوس څه کوې؟ وایي یوازې اوسېږي. ما څه رقم ته اوسېږي؟ پیسې کم ځای نه کوې، سوال خیرات کوې، کومو وادونو کې پروګرامونو کې ګډېږي. وایي دا د پښتنو په علاقو کې دي، پښتانه مونږ بیایي او پښتانه مونږ ګډوي په وادونو کې او بیا را سره غلط کارونه کوي. استغفر الله. پښتانه دې ته پاتې شول، دومره بې عزته شول دا پښتانه، دومره رزیل قوم یو مونږه، د انسان قدر نه کوو. او بیا وایو چې مونږ پښتانه یو، روژې نیسو، مونځونه کوو، الله پیژنو.
د الله ښکلی رسول پیژنو د هغه امت کې راځو دا شانتي یو او دومره نیچ نظر والا خلک یو مونږه عزت احترام زمون په زړونو کې نشته ها زړه نه درده و په یو چا باندې او په داسې انسان باندې چې هغه سره په خپل کور کې هم ظلم روان خپل کور کې هم ورته ریسپیکټ نشته ته هم ورته ریسپیکټ نه ورکوې ته هم چې پیسې ورکوې نو په دې ورکوې چې لږ راته ګډ شه ته هم چې پیسې ورکوې نو په دې ورکوې چې راشه راسره غلط کار وکړه بیا پیسې درکوم خدای مو تباه کوي په رب قسم چې هغه ذات په 99 نومونو کې یو نوم ده چې وایي چې القهار یم په رب مې دې قسم وي دا القهار صرف کافرو ته نه ده په خدای مې دې قسم وي چې الله پاک چې دوزخ جوړ کړی دی که نه دا صرف مسلمانانو ته جوړ کړی او جهنمونه یې ډېر زیات جوړ کړي اووه دی که اته دی خو آخرین دوزخ ته چې عالمانو ته به پته وي چې ټولو جهنمونو نه ورکې خطرناکترین اور دی خطرناکترینه سزا دی پکې هغه به د مسلمان دپاره وي او په دې دنیا هم الله پاک شرموي انسان په دې دنیا هم خوار او ذلیله کی کم نرینا چې داسې خلکو ته بدګمان او بې نظره شي کم نرینا چې نارینه ته بد نظره شي او کم نرینا چې اجړګانو سره غلط کارونه کوي هغه انسان ډېر ذلیله وي په دې دنیا بېروزګاره خوار او زار د مخې داسې مردار شکل پلي ته رسي دا مخې داسې بل شانتي ښکاري هیڅ نور کې نه وي داسې انسان خبرې هم د دوه روپو اوقات نه لري د داسې انسان هر ځای کې سپک یادېږي داسې انسان دا اجرا ته ما وویل چې ته آخر کوې څه شی وایي زه بس دلته وایي خانان راځي وایي ټلیفون راته وکړي وایي څوک مې ځان سره 5 ورځو ته بوځي چېرته لرې مې ځان سره بوځي څوک مې ځان سره خو وایي چاته ګډېږم نه ما یې ګډېږي نه څه دپاره دی بیایي قسم په خدای ژړا راتلله ځان مې ورته کلک نیولی خو دا راته ژړېدله غریبه وړه ماشومه د 18 کالو وایي څه را سره کوي وایي څه درته ووایه لالا نه راته وایي لالا څه درته ووایه بس پوه وایي مجبوره یم پیسو ضرورت دی راته قسم مې ورته وکړم نن نه بعد دا کارونه به پرېږدم لالا دې چې ژوندی وي که نه په خدای مې قسم مې ځان ته اور ورکړم که نه اره ځان یېرې درته خرڅې کړم زه به ستا پیسې درلېږم ځان ته ځان کور ونیسه وایي نه شم یې وایي زه خو نه پوهېږم څنګه کور ونیسم ما چا سره پوښتنې وکړه الله پاک یوه بله پنجابۍ جینۍ را پیدا کړه وایي دې سره لږې خبرې وکړه پنجابۍ راته ووایي وایي ما سره کور دی وایي زه سټوډنټ یم ما ته د یو 2-3 جنکیانو ضرورت دی وایي په دې باندې هم زما اعتراض نشته هلک نه دی خیر دی خو وایي زه ورسره خوشحاله ګپ شپ ورسره لګوم او ما ته به د دې کرایه راکوي او کور کې کوم اخلی پخلی کوو د هغې خرچه به راکوي ما دا به درته درکوم یو په ډبل یې والله چې درکم خو ته به یو کار کوې په دې باندې به سبق کوې ته سټوډنټ یې که نه ته چې کله سټډي کوې کور کې نو دې ته کتاب راواخلې په دې باندې سبق شروع کړه وایي بهي قسم دی زه در سره واده کوم چې زما خپله شوق دی چې زه په دې باندې سبق ووایم ما زه درته قسم په خدای چې فیس درکم بېغمه اوس په دې باندې سبق ووایم او په خدای قسم دا 8 میاشتو نه دی دا جینۍ تعلیم یافته شوه الحمدلله دا زما خبرې به دا اوري زما پیج کې لږ شپه ورځ لګیا وي غریبه ګوري زما ویډیوګانې او الحمدلله مدرسه یې شروع کړې تلاوت قرآن کوي دا ولې داسې یو بل آبادولی نه شو زه به یې درته آبادوم زه به یې درته مدرسو ته لېږم زه به یې درته کورونو کې سبقونه پې وایم تاسو یې راوباسئ وادونو کې ګډوئ تاسو یې راوباسئ غلط کارونه ورسره کوئ زما او ستاسو په انسانیت کې دغه فرق شو که نه زما او ستاسو ترمنځ دغه فرق شو نن زه په یورپ کې مسافر تاسو په خپل کورونو کې فیملی سره ناست زه یورپ نه احساسات لرم یورپ نه خلکو سره الحمدلله مدد کوم ها ټولو سره خو نشم کولی ته دومره غټ بادشاه یم په ټولو پسې ورک چا سره مې چې وس رسېږي کوم زړه نه یې کوم د الله لپاره یې کوم خو خوند راکوي چې یو انسان آباد کړم او بیا داسې مظلومه انسان چې زه آبادوم زما د لاسه آبادېږي زه فخر کوم په خپل ځان باندې فخر و رب ته وګورئ د دغو خلکو عزت وکړئ و خدای ته وګورئ دغو خلکو ته څه مه وایه و الله ته وګورئ دغو خلکو ته سپورټ ورکړئ دا ډېر ښکلي خلک دي ډېر بې ضرره خلک دي والله که دا غله وي قسم په خدای که را قاتلان وي
خدای قسم که دا ټیرریسټ وي خدای چې دا خلک ډېر احساس لري ډېر خواږه طبقه ده دې ته مینه پکار ده صدق نه مینه غلطه مینه نه د الله لپاره مینه ورسره وکړئ مدد یې وکړئ د دغو خلکو ورسېدلی ډېره زیاته مهرباني سلامته اوسئ